अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम د معراج ټیکنیکل یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ چې موږ د ټیکنیکل لړۍ روانه ده، نو نن هم نوبت را رسېدلی د کمپیوټر په اړه مکمل معلومات. کله چې موږ په مارکیټ کې کمپیوټر اخلو نو باید څنګه د کمپیوټر مکمل معلومات چک کړو. نو راځئ چې سټارټ واخلو. لومړی به راشو وینډوز هارډ شارټکټ ته چې موږ ته رن راکوي. په وینډوز رن کې به ولیکئ MSN432 دا به انټر کړئ. کله مو چې انټر کړه سیسټم سمري دلته تاسې راغلي او اس نیم درته راغلي. مایکروسافټ وینډو کې انسټال ده. کله چې نور اپریټنګ سیسټمونه انسټال دلته نور درته راځي، لاینکس دی، کالي لاینکس دی، همداسې نور. مثلا ورژن دی، ورژن یې دا دی، دا هر یو پروډکټ چې دی خپل ورژن لري. نور ډسکریپشن نه لري. مونیفیکچر مایکروسافټ مونیفیکچر دی او سیسټم نیم دلته موږ ډیسکټاپ ورکړی دی. کمپني چې دا سیسټم مونیفیکچر کمپني ډیل ده. ماډل نوم یې لاټیټیوډ ده، E330 ده. همداسې نور معلومات یې مثلا پروسیسر یې ګورئ، ټول معلومات دلته کتلی شئ. همداسې په ترتیب سره بیا د هارډویر معلومات ګورئ. دلته پلس نشان باندې کلیک کړئ. همداسې د میمورۍ غږ ګورئ، مثلا د سافټویر معلومات یې ګورئ. ټول معلومات یې په دې کې تاسو ته شته. نو لومړی به دغه معلومات مو چې چک کړل، بعد د هغې نه به تاسې فیصله وکړئ چې څنګه کمپیوټر واخلو که وایې نه خلو. بیا به وینډوز ته راشئ او دلته به ولیکئ کنټرول پینل. کنټرول پینل هم چې کله ولیکل بیا به انټر ووهئ. دلته به راشئ د ایس په کلیک کولو سره سیسټم په نامه آپشن به تاسې پیدا کړئ. سیسټم آپشن موږ پیدا کړ، دغه دی، دې باندې به کلیک وکړو. موږ چې کله کلیک په وکړ زموږ د کمپیوټر پروسیسر، د اپریټنګ سیسټم پروډکټ او همداسې موږ ته د وینډوز بایټ وښیي چې موږ اپریټنګ سیسټم څو بایټه دی، 32 دی، 64 دی. ریم یې راته وښیي 4 GB دی. جنریشن راته وښیي، مثلا موږ د کله کمپیوټر جنریشن معلومو. جنریشن دغه د کمپیوټر مخکې مثلا دلته یې لیکلی 3340. دا کوم فورسټ دغه چې دی حروف چې دی مثلا 3 دی. دغه 3 معنا ورکوي مثلا زموږ کمپیوټر تھرډ جنریشن دی، دریم جنریشن دی. کله چې دلته 4 وي بیا 4م، کله چې دلته 2 وي بیا 2م، او کله چې دلته 6م وي بیا 6م جنریشن دی. نو جنریشن به موږ دې ځای نه معلومو او ریم به هم دلته معلومو. نو بعد د دې نه کله مو چې دغه معلومات وکتل بیا به موږ د کمپیوټر د اخیستلو لپاره فیصله کوو چې کمپیوټر واخلو، په څو یې واخلو. نو دغه معلومات تاسو سره مرسته کولی شي تر څو په کمپیوټر کې ښه مهارت پیدا کړئ او کمپیوټر ښه چک را چک کړئ چې آینده کوم مشکل درته پیدا نه شي.